د ننګرهار یوه لرې غریزه سیمه چېرته چې خلک د ژوند له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. دغه سیمه ډېر تاریخي یادات هم لري. موږ تاسو ته د سلګونه کلونو وړاندې په لاس جوړه شوې تیږه کې سمڅه درپېژنو. دا تیږه د غره په ډډه کې پرته ده او روایت داسې ده چې پخوا دښمنۍ زیاتې وې، نو ځینې خلکو به د غره ډډې سکڼلې او ځینو به ځانونو ته په تیږو کې مورچلې جوړولې. د دې تیږې هم عجیبه کیسه ده. روایت ده چې دا یوه دښمنداره سړي سکڼلې وه چې له همدې ځایه به یې پر دښمن برید کولو. که څه هم پخوا له دې تیږې د مورچې په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس پکې د څارویو لپاره د خوراک یعنې د وښو ساتنځای جوړ شوی. تاسې یې نور په ویډیو کې کتلی شئ. زموږ د راتلونکو ویډیوګانو کتلو لپاره انځور میډیا سبسکرایب کړئ.